طالبانو د جوزجان زندان له نیولو وروسته ټول زر بندیان خوشي کړي دي. په جوزجان ولایت کې امنیتي سرچینه وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار د دغه ولایت پر زندان ډلیز برید کړی چې دغه زندان یې نیولی او شاوخوا زر بندیان چې په بیلابیلو جرمونو بندیان وو خوشي کړي شوي دي. د سرچینې په وینا جګړه د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست او 1500 فامیلۍ سیمه چې د دوستم کور ته نږدې پرته ده دوام لري. بلخوا وسلوال طالبانو بیګش په لڅو خواو د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار بریدونه کړي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې د طالبانو دغه بریدونه په شاو تنبوي. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینه وایي چې په دغه نښته کې 15 طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو قمندان عتیق الله په ګډون 100 طالبان ټپیان شوي هم دي. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم په یو خپور کړي پیغام کې ویلي چې د طالبانو بریدونه په شا تنبول شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې طالبان د ښار د څنډو د باندې کړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 315 طالبان وژل شوي او 210 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مسؤلانو په وینا 14 بیلابیل ډوله ماینونه چې د طالبان لوري د ملکیانو د تګ راتګ په لارو کې ښخ کړل شوي وو د امنیتي ځواکونو لوري کشف او خنثی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم وسلوال طالبانو د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار تر خپلې ولکې لاندې راوستی دی.